درنو لیدونکو سلامونه او ښې چارې. زه ډاکټر بهیج عثماني یم او دا د مورولي پلارولي د لړۍ 22مه برخه ده. لومړی غواړم در په زړه کړم چې ماشوم تر یوې میاشتې پورې نوزیږی، له یوې تر 12 یا 14 میاشتو پورې تیروی او له 14 وروسته تر 16 میاشتو پورې ګرځانه یا ټاډلر بلل کیږي. وروسته چې هر وخت نوزیږی، تیروی او ګرځانه یا ټاډلر یادوم، تاسو به پوهیږئ چې د څو میاشتو ماشوم ښیم. ماشومان د ژوند له پیله پریکړې، غوراوي او انتخابونه کوي. چې ماشوم د څو میاشتو شي، دغه پریکړې او انتخابونه یې محسوسیږي. د بیلګې په توګه یو نوزیږی یا تیروی ځینې وختونه په کور کې د ټلیفون غږ او یا د دیوالي ساعت کړنګهار ته هیڅ ارزښت نه ورکوي او داسې ښیي لکه هیڅ چې نه اوري. خو یو بل غږ لکه د سپي غپا یا د پیشو میاو میاو او یا د رادیو یا ټلویزیون غږ یې پام ور اړوي. دلیل یې دا دی چې د ماشوم لپاره هر څه نوي وي او د معلوماتو او پیښو مقدار هومره ډیر وي چې د هغه ماغزه یې نشي پروسس کولی، نو مجبوریږي چې ځینې پیښې نالیدلې وګڼي او په معلوماتو کې انتخاب او غوراوی وکړي. دا حالت کټ مټ داسې دی لکه یو څوک چې یوې لویې مغازې ته ننوځي او د زرګونو او پریمانه څیزونو ترمنځ یو څو یې غوره او انتخاب کړي. د معلوماتو او څیزونو د حجم د ډیروالي له کبله چې ماغزه یې په پروسس پسې نه رسیږي، په دې غوراوي او انتخاب کې کله ناکله تیروتنې هم کیږي. له همدې کبله ماشوم په ډیری پیښو کې یو ناڅاپه له هر څه لاس اخلي، یوې ګوښې ته ځي او یا پړینګ په ژړا کیږي. په دې وخت کې باید ماشوم ته فرصت او وخت ورکړل شي چې خپل ماغزه دمه او بیا فعالیت ته چمتو کړي. نوزیږی، تیروی او ګرځانه ماشوم په اکثره حالاتو کې له شاوخوا څیزونو او شرایطو سره له سازګاري او همغږي پرته بله چاره نه لري، ځکه لا هم نشي کولای په خپله خوښه کورني یا بهرني شرایط بدل کړي. نو د یوه سازګار او سازشکار موجود په توګه له هر ډول شرایطو سره توپیر نه کوي چې ښه وي او که بد ځان سموي او ورسره روږدی کیږي. په پیل کې د ماشوم تر ټولو فعال خو تر ټولو شاته پاتې حس لید دی. که د یوې میاشتې ماشوم کوم څه ته ځیر او وګوري، سترګې ترې اړولی نشي، هماغسې ورته ګوري. زړه یې غواړي چې نور شیانو ته وګوري، هڅه هم کوي خو پایله نه لري، تر دې چې ډار یې په سر اخلي او په ژړا کیږي. تاسو به نوزیږي ماشومان لیدلی وي چې ځینې وختونه یوه چا یا کوم څیز ته په ځیر ځیر ګوري او څو شیبې وروسته یو دم په ژړا کیږي. دلیل یې همدا دی چې بلې خواته ترې سترګې نشي اړولی. دا حالت په 2 میاشتني عمر کې له منځه ځي او ماشوم توان پیدا کوي چې سترګې یوه خوا یا بله خوا په خپل اختیار واړوي. د 2 میاشتو ماشوم رنګونه پیژني، هر څه ورته په زړه پورې او زړه راکونکي ښکاري او د لید زاویه یې شاوخوا 90 درجې وي. په دې معنا چې لا هم ډیر لرې څیزونه نشي لیدلی. که مخکې د 20 تر 30 سانتي مترو په واټن څیزونه لیدل، اوس یې لږ څه لرې ویني. خو په 3 میاشتني عمر کې کولی شي ځینې وختونه د سترګو له کونجونو هم وګوري. که متوجه شوئ چې ماشوم درته ګوري، باید خپل ځای بدل نه کړئ. هڅه وکړئ داسې شرایط برابر کړئ چې هغه وکولی شي ستاسو سترګو ته مخامخ وګوري یا یې سترګې ستاسو پر سترګو ولګېږي. په دې ډول هغه ته وخت ورکړئ چې د سترګو له کونجونو څخه یوه څیز ته له کتلو څخه چې شاوخوا 1 میاشت وخت نیسي ځان خلاص کړي. په دې وخت یا لږ څه وړاندې کله ناکله د ماشومانو سترګې کږېږي. په کږو سترګو یو څیز 2 ویني او پوهیږي چې په شاوخوا کې یو څیز دی، خو ده ته 2 ښکاري، نو خفه کیږي. اکثرا ماشومان هڅه کوي چې له دې ستونزې ځان خلاص کړي. د دې کار لپاره ځینې وختونه دواړې یا یوه سترګه پټوي. نو که په 2 تر 3 میاشتني عمر کې ماشوم سترګې پټوي او یا د یوې سترګې لیمه داسې ښوروي، ته هڅه کوي چې سترګه پټه کړي، عادي یې وګڼئ. د 6 میاشتو ماشومان کولی شي یوه چا ته مخامخ وګوري. د سترګو د لید زاویه او ژوروالی یې د لویانو هومره کیږي او پر یوه څیز د فکر او سوچ د ورغونډولو او تمرکز توان هم پیدا کوي.
په هر حال د 4 میاشتني عمر په شاوخوا کې د ماشوم د سترګو او نورو حواسو ترمنځ اړیکه جوړیږي، خو بیا هم کابو تر 3 کلنۍ پورې انسانان ورته د څیزونو او توکو په پرتله مهم وي. که یو څوک د لید ساحې ته راشي، د لوبو سامان او لوبې پرېږدي، هغه ته ورځي. په پیل کې یعنې د 2 میاشتني عمر په شاوخوا کې د هر څیز او هر چا مخ ته ګوري، یعنې نور ځان یا د مخ جزئیات یې ورته چندان مهم او زړه راښکونکي نه وي. خو تر 4 کلنۍ پورې ورو ورو پوزه، سترګې، شونډې، خوله او ځینې ماشومانو ته غاښونه ډېر جالبه او په زړه پورې کیږي او کله چې یو چا ته ګوري پر دې څیزونو ډېر فوکس کوي. ماشومان هغو انځورونو ته ډېر پام کوي او په ځیر یې ګوري چې یو څه لوی او واضح یا ګویا وي. هغه کارتون ته پام کوي چې انسان ته ډېر ورته والی ولري، خو که فرضاً د سترګې یا پوزې ځای بدل وي او یا بل ډول څېره ولري، چندان یې نه خوښیږي او نه غواړي ویې ګوري. له دې ښکاري چې په دغسې حالاتو کې سم او ناسم او یا مناسب او نامناسب ته متوجه کیږي. د لږو ډېر 5 میاشتو ماشوم دا وړتیا لري چې د یو څه په لیدلو غوسه، خپه او یا خوشحاله شي. ځینې وختونه د لویانو د ډېر ټینګار او فشار تر اغېز لاندې زغم له لاسه ورکوي او په ژړا کیږي. تربیه